اغلې خاپري نغمه جانه نن د ملي شهید ګیلمن وزیر د اده کې ترڅنګ د شهید ګیلمن وزیر زوی انقلابي او مور سره ملاقات او لیدنه وکړه. هغوی ته نه یوازې ډاډ بلکې د ډاډ او حوصلې سره سره ملاتړ او مالی مرستې په میدان کې هم خاپري نغمې یو ستر تاریخي کار وکړ. نغمه جانه د افغانستان د نیم معاصر تاریخ یوه پښتنه ویاړلې او رښتینې افغانه ده چې د ملت په درد، جنگ او نورو ناخوالو یې د خپل هنر او موسیقي له لارې ډیر کار او زیار ایستلی. په تیره بیا د ملي شهید ګیلمن جانان په غم کې یې ډیر لوی کردار ادا کړ چې دا د دغه نیک کردار په وجه باندې د لر او بر پښتنو وستایله چې د شهید ګیلمن وزیر کورنۍ ته مالی مرسته راټوله کړه او دا د نن له امریکا څخه کوزي پښتونخوا پیښور ته راغلې ده ترڅو له نږدې څخه د ګیلمن وزیر مور ته فاتحه وکړي او د هغې د غم سپکولو په خاطر له هغې سره خواخوږي وکړي. له فاتحې سره سره نغمه غواړي چې د ګیلمن وزیر لپاره راټولې شوي پیسې د هغه مور او د هغه مشر ورور عرفات ته وسپاري. نغمې د ګیلمن وزیر د زوی انقلابي په سر لاس ورتیر کړ او د ګیلمن وزیر ماشوم زوی هم نغمې جانې ته د ګیلمن وزیر بعضې شعرونه ډالۍ کړو. د نغمې دغه اقدام د یوې افغانې ښځې په حیث د ویاړ مقام دی. الله تعالی دې نغمې ته روغ صحت، اوږد ژوند او خوشحالي ور په نصیب کړي چې په هر ډګر کې د افغانستان او افغانانو سره خواخوږي کړي. قدرمن دوستانو، تاسو د خاپري نغمې دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ خپل نظر مو راسره په کامنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.